او چمن ته د سرکار د لوري خیرات راورسېدی. دوستانو دا د اوس ویډیو ده چې د جانا چکزي کوم اعلان کړی و چې موږ به د چمنو خلکو ته پیکجان ورکو. هغه پیکجان نن چمن ته راورسېدو. دا دغسې پیکجان دي چې په دې کې د 10 12 15 زرو په سامان وي. هغه هم زاړه وړه زړې چولې او داسې نور شیان دي. موږ د سرکاره څه دا غوښتنه کوو چې د خدای په لیاز موږ د پرلط 2 نیمې میاشتې پرس وی چې موږ په احتجاج کې ناست یو. موږ ته خپل د چمن بارډر اخلاص کړي، موږ ته خپل د حلال روزګار اخلاص کړي. تاسو به څو در څو زموږ د چمنو خلکو ته دغه پیکجان ورکوئ. په دې پیکجانو زموږ د چمن کورونه نه چلیږي. موږ دلته په زورو خلک بې روزګاره دي. موږ دلته خپل حلال روزګار غواړو. دا پیکجانو ضرورت موږ نه لرو. دا زما پیغام در جانا چکزي د انور الله کاکړ در دې ټولو پورې ورسوئ چې موږ ته خپله د روزګار دروازه راخلاصه کړي. موږ دا پیکجان نه غواړو. موږ دغسې 100 زره او دغه زړې چولې او د دالو ضرورت نه لرو. موږ ته خپله د بارډر دروازه راخلاصه کړي. ډیم چې څنګه په خیر ده ګرځي په نادرانو نه وچې ده ګاډي سی دی ته مخامخ په دا نادره ده ګاډي نه